اکسپایر ده اکسپایر راکه وروره زه نه خرڅوم اکسپایر تر وخت تېر دا ته خارجي یې که ښاروالۍ والا یې نه خرڅوم نه کوم زه پر دې سودا نه کوم ووځه هغه دروازه ووځه وروره زه سودا نه کوم په تا نه خرڅوم خارجي یې کار شی ووځه څه دغه ګران دي دغه د تاریخ تېر دي دغه روزه را خرابوي مدو ته مسلمان یې وښیي څه شی دا نه کړه نه خرڅومه دا بچو دي د یوه پنجي دپاره به زه ټول دوکاندار د تربیل باسم یو پنجی مې راوړی ده کم راخرڅېدلې دا روزي راخرابه سلام علیکم دکاندار وعلیکم السلام ستړی مه شې څنګه یې روزه دې بخیر ده و شکر ده ته څنګه یې ښه بخیر یې دکانداره دی واټسن نومیږي د بریټانیا څخه راغلی دی او دلې پر باسکله باندې راغلی دی د هغه ځای نو ډېر د افغانستان د خلکو خوند ورکوي واشنګټن سره څه شی تا نوم یې څه شی واټسن هو عجبه نوم یې دی دغه خو ورته بدل کړه د خلک پر درخان دي څه دپاره راغلی دی راغلی دی دغه یې وایي دا وطن وینم د افغانستان خلک وینم زه څه کوم چې در څه دپاره راغلی زما له خیره څه وایاست اوس دلته موږ دکان ته راغلي یو څه شیان د اخیستلو زه به خبرو سره دی وایي چې دغه چاکلیټ مې په کار دی او خورما مې هم په کار ده او د دې تر څنګ مې وایي دا انرژیانې یو دانه انرژي مې هم په کار څه رقم دغه شی د دغه انرژي دغه ورته راواخله دغسې دغه د انرژي شوه دغه د خورما شوه دغه د چاکلیټ ښه د دې وایي د دې قیمت څو ده قیمت یې مراتن 500 افغانۍ ده ورور 500 افغانۍ ده دا ټول شیانو دغه ټولو شیانو 500 افغانۍ This is like 5,000 دی وایي دا خو بیخي ګران ده دا چاکلیټ تا په څو حساب کړی ده دغه وروره دغه چاکلیټ ښه چاکلیټ 500 افغانۍ ده دغه خورما په 300 افغانۍ ده په 1,500 افغانۍ دغه انرژي دی وایي دا خو بیخي ګران دي د چاکلیټ موږ هلته خپله د کارخانه او دا شیانې دورې موږ په بریټانیا کې لرو دا د هغه ځایه راځي دا چاکلیټ دا موږ دورې په روپۍ 2 ورکوو څه شي په روپۍ 2 دي دا چاکلیټ دی په روپۍ 2 په روپۍ 2 ورته واڅونه لري ټوله رابار کومه دوی درسره نیسي په روپۍ 2 دي دغه مسلمان دغه چاکلیټ تا ته په روپۍ 2 دانې درکوي اوس مې مرجانه درکړي دي بیا ته سر ور خلاص کړه دغه ته زه خو په دغه پیرانانو په زه به نه پوهېږم تاسې دغه روزه ده ته خو مسلمان یې دی که به خبره نه پوهېږم خو سر ور خلاص کړه ورته روزه ده په روزه کې دا د برکت میاشت ده نو چې د برکت دا نرخونه به برکت نه کوي بل چې مدو یې ورته اوس په درو نه ګټي په دغه روزه کې څه وخت یې په درو ګټي او اختر کالي غواړي څه غواړي دی وایي دا اکسپایر شوي دي څه شی اکسپایر دا وایي تر تاریخ تېر شوي دي 3 میاشتې وایي دا تر تاریخ تېر ده دا ته څنګه خرڅوې وروره نه خرڅوم زه سپټۍ سودا نه خرڅوم د خارج راغلی دغه پدویي د دغه اختر خارج د خارجي یا که ښاروالۍ والا ولاړ څه خبرې مه کوه دغه د امریکایانو زه به د باندې وکړم نه خرڅوم پټۍ سودا دغه روزه ولاړ څه وروره دغه روزه مې خرابوه خارجي یا که څه شی ووځه د خدای باندې راغورځېدلی دغه ګران دي دغه تر تاریخ تېر دي مدو کاکو ته مسلماني ورښیه مدو کاکو ته اسلام ورښیه دغه ګران ورکړی روزه دې نږدې را خرابه کړې وه خو ښه اوس خرابه ده